په خیبر پښتونخوا کې د یو لوړپوړي افسر په ګډون 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. ایران پر روانه جنوري میاشت کې لاس افغانان اعدام کړي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پنجشنبه په ورځ د وسلوالو سره په نښته کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري چې یو لوړپوړی افسر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امنیتي ځواکونو پر کاروان د وسلوالو په برید کې 2 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. همدغه راز 2 پاکستاني سرتیري هم د میرعلي په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. د ډان ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د پنجشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان په 2 جلا نښتو کې 14 وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر لخوا د خپاره شوې خبرپاڼې له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو د شتون په اړه د راپورونو وروسته د میرعلي په سیمه کې د استخباراتو په مشرۍ عملیات ترسره کړي دي. په خبرپاڼه کې همدغه راز ویل شوي دي چې په سیمه کې پاتې وسلوال د له منځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د روانې میاشتې له پیله راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر عملیات ترسره کړي دي چې پکې ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په یو بل خبر کې اورئ چې ایران روانه جنوري میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان رئیس محمود امیری وایي روانه جنوري میاشت کې ایران 10 افغانان اعدام کړي دي. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي لا د ډلې 6 کسان یې د وژنې او 4 نور د نشایي توکو اړوند جرمونو په تور اعدام شوي دي. نړیوالو بنسټونو بیا له ایران غوښتي چې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول د افغانانو په قاضیو کې روڼتیا ته پاملرنه وکړي او د نړیوالو معیارونو له مراعاتولو پرته د اعدام سزا له پلي کولو ډډه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې یوه پلاوي هم ایران ته په سفر کې له دغه هېواده غوښتي و چې پر اعدام د محکومو افغانانو لپاره بدیل سزا به وټاکي.